زموږ په کور کې څه فیملی فنکشن دی نو په هغې وجه باندې زه نن نه یم اوسګار او بس ډېر کارونه مارونه دي. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به یې، ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ښه به نن په یو نوي بلاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نو راځئ چې نن بلاګ شروع کړو. ښه نو سهار شو، خپل بلاګ مې سټارټ کړو. ښه نو خپل بوټان مې پخپو کړو. اوس راته ووایه چې خوند کوي که نه، مزه کوي که نه. او دا زه چې نن داسې مړې مړې غونته خبرې کوم که نه، نن زما طبیعت ټیک نه دی. یو خو یخني مې ده او شونډې مې خوږ شوي دي، ډېر زیات ګډوډ یم. موجود کې مې لږه تبه ده، نو بس خراب یم. ټول ناول داسې کار دی که نه ځم سټوډیو ته، څه کار مې دی او ویډیو به م اپلوډ کړم پرونه، نو راځئ سټوډیو کې میلاویږو. ښه نو سټوډیو ته رالم، خو نن داسې خبر ده که نه زموږ په کور کې څه فیملی فنکشن دی، نو په هغې وجه باندې زه نن نه یم اوسګار او بس ډېر کارونه مارونه دي. او اوس سټوډیو ته روډۍ راغلې ده، یو میلمه هم راغلی دی. روټۍ وخورو بیا به ګپ شپ لګو. خیر مبارک شه. الله دې وبها. څه لږ غونته کې اوسګار شو. اوس داسې کار کوم چې ځم بازار ته، نه یې موی زما چپلې نشته، ماله چپلې راوړه او څه نور کارونه مې هم دي زما خپلو، هغه به وکړم او بیا راځو ګپ شپ لګو. چېرته ځای یم په دې مارکیټ کې ولاړ یم او نه یم تر چپلو تصویران لیکم دې ځای نه. خو بھائی داسې خبره دی د نیټ کار نه کوي، نو بهر ته وځم نوم به او تصویر لیکم بیا راشم دلته. ورورې دا دغه چپل لاول چې لامدا یې نو څه کېږي خو نه که نه صحیح. او دا دي په څو هو دا به 550 روپۍ گزار را سره وکړم نه بھائی. چپلې چیک کا ساده چپلې دي، خو دا دی چې لکه مطلب خرابېږي را خرابېږي به نه. څو لیوالست دی؟ په 3.5 څه به نه کېږي؟ هېڅ هم نه کېږي. خیر په ته چیک که که نه ښکلې دومره نه دي، خو لکه مطلب دا دی چې سټایلش نه دي، خو پخې دي. ما د 2000 غنه ټینګېږي. ښه نو بازار نه واپس رالم او بس زما کلي کې څه کار دی، نو زم ځان کلي ته رسوم کور ته، هلته به خبرې طریقو میلاوېږو. کور ته راورسېدم او څنګه چې کور ته رالم که نه، مرګی راته په انتظار و. وی ډېر وخت شوی دی، ځم په کلي کې نومه چېرته به چکر ولګو. وی تا ته ناست وم، نو ځو چېرته چکر لګو، تاسو وبوځو، تاسو ته به ښایو. څه به خورو هلکه؟ څه کېدی ته خورم. نن ډېره موده پس خپل کلي چې کوم مشهور پکوړې دي نه هغې له رالو. ماما لیکلی و دومره زیاته ګڼه نه ورته سم واړو ته ولاړ دي. مونږ نمبر به ډېر لیټ راځي. څه کوی هلکه؟ څه کوی؟ پکوړې ماله پکې والي؟ مونږ په کلي کې پکوړو وال چې ګندې من ډېره زیاته ګڼه وي، ډېر د لرې لرې نه خلک راځي. نو بس د ناستې ځای سره دومره شته نه چې سړی سره کښېني، نو مونږ د خپلې پکوړې راواخېستې، اوس ځو خپل ځای کې به یې وخورو. په دې پټو کې ماشومان لګیا دي ځان له کرکټ کوي، بس مونږ هم اوس د دې سره کرکټ کوو لګیا یو. ماشومانو سره مې کرکټ شروع کړی دی، 2-3 دی پیرې مې وکړو، جنګ کوي. آوټ دی که نه دی؟ ودرېږه. ماشومانو سره دومره په ګیم کې بزي شوی وم که نه چې ولاګ رانه بېخي هېر و. او تاسو ته ما پرون ویلي وو که نه چې زمونږ بجلي چې ده که نه هغه سهار ځي او ماښام راځي. پته نه لګي څه چل دی، خو هفته کې 3 ورځې که 4 ورځې دا چلي چې سهار لاړ شي 8 بجې باندې، بیا کله ماوستن په 8 بجې را شي او کله په 7 بجې را شي. نو نن هم داسې کار وکړه نه چې کور ته رالم، نو بجلي ډېره لیټ راله، بیا مې بلاک شاټ څه که نه واغستی. نو اوس حجرې ته رالو او له خیره سره بجلي هم راغلې ده، اوس ګپ شپ لګو. داسې خبره ده که نه چې نن مونږ ډېره موده بعد د چکې ګیم کوو. ملګری راغلی دی، واله لکه چکه تاسو ته به هم ښایو، ګپ شپ هم لګو چېرته ځای نه. او اوس د ژمي موسم شروع شو که نه، شپې اوږدېږي، بس د شپې به ځان ته مشغولا ګوري، بس چکه به کوو. اوس مې ته وګټو نو اوس لکه پروګرام کوی که نه
بوتلم خلاص شو ډیر وخت شو کنه مونږ گیم نه کړی نه خامخا یار سړی نه لګا مطلب گیم یریږي نه مونږ یې شو ځکه موبایلو بس ته لګو چا تکا کیو گیم مزه کوي زیات نه زما ورور اکثر دا خبره کوي کنه کله چې ماستان کټ ته خيږي کنه او سملی نو یا الله پاکستان لا شکر دې چې کټ پیدا کړی ټول ورځ غستړي چې کنه په خپل کټ کې دمشي او بای زلا خپل کټ ته نه مرسېدلې زلا نه دمشي دغه چې بس اوس مرګري لاړو او زلا پوجرا کې ما ویډیو ویډیټ کوم نو دا کار راته پروت دی غینه بعد به زما کټلا نو بس تاسو نه اجازه اخلم مال در روان بلاګ پوری اجازه راکای امید دی چې نن بلاګ بس تاسو خوښ شوي کوچر خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او در روان بلاګ پوری مال اجازه راکای د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپیرچل خیال ساتئ د لوی الله پامان